أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلى الله عليه وآله وسلم ژوند د دیرشمه فته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم ورونو، په تیره یو دیرشمه فته کې موږ د مکې مکرمې د فتح واقعات بیانول او قصه دې ځای ته رسېدلې وه چې د مسلمانانو 10,000 نفریز لشکر د شپې په وادي فاطمه کې واړول او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امر ټول لشکر اورونه بل کړه. عباس رضی الله تعالی عنه چې د مسلمانانو په لشکر کې دی فکر وهي او د ځان سره وایي که دغه لشکر په زور او جنگ مکې مکرمې ته داخل سي، قریش ټول تباه کیږي. د قریشو یو نفر هم ژوندی نه پاته کیږي، ځکه د قریشو شمیر اصلا هم لږ دی. هو، دوی د عربو اشراف او مشران وه، خو عدد یې لږ و. او که اوس دغه لشکر په جنگ او وژنه مکې مکرمې ته ننوځي، نو د قریشو قبیله ختمیږي او څوک یې نه پاته کیږي. عباس رضی الله تعالی عنه دا ښه وبلل چې د قریشو څخه وغواړي چې بې له جنګه تسلیم سي او دغه لشکر په زور او جنگ مکې مکرمې ته نسي داخل. نو په دغه شپه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر غاتره سپور سو او د لشکره څخه د مکې مکرمې پر طرف ورووتی. غواړي چې په دغه منطقه کې یو څوک وویني او ابو سفیان ته یې ولیږي چې بې له جنګه تسلیم سه. په والله د دغه لشکر په مقابل کې هیڅ قوت او طاقت نه لري. دا خو دلته حضرت عباس رضی الله تعالی عنه د لشکره څخه ورووتی. هلته په مکه مکرمه کې ابو سفیان او د قریشو نور مشران سره ناست دي، خبرې او مشورې سره کوي. هغه نور ورته وایي یا ابا سفیان، په دغه اوس ورځو کې د مدینې منورې د طرفه څخه هیڅ حال نه لرو او څوک هم د هغې خوا څخه نه راځي چې پوښتنه ځینې وکړو. خبرونه او معلومات قطعه دي او دا عجبه ده. پخوا به همیشه د هغه ځای څخه نفر راتله او حال به راوړي، خو اوس به خبره پاته یو او دا بیرسته چې مسلمانانو زموږ د حملې نیت کړی وي او زموږ په بېخبرۍ کې حمله را باندې وکړي. نو ته مدینې منورې ته ولاړ سه او د محمد صلی الله علیه و آله وسلم سره خبرې وکړه. خو ستا اصلي مقصد به دا وي چې هلته وګوره، معلومات وکړه. که محمد صلی الله علیه وسلم ته لوی او قوي لشکر راټول سوی و، نو مکه ور تسلیم که، ځکه موږ نه غواړو چې مسلمانان په جنگ او زور مکې مکرمې ته را داخل سي. که بیا چیرې کوچنی او ضعیفه لشکر ورته راټول سوی و، بیرته راسه او جنگ ورسره کوو. سبحان الله، قریش لا تر اوسه پر جنگ ټینګ دي او د جنگ خبرې کوي. نو ابو سفیان ته د نورو مشرانو د طرفه دغه وظیفه ورکول سوه، مګر ابو سفیان غواړي چې د دغه سفر څخه ځان خلاص کړي، ځکه یو وار د مخه تللی و او بې فایدې بیرته راغلی، اوس نه غواړي چې بیا ولاړ سي. نو په دغه شپه د مکې مکرمې څخه راووتی. حکیم ابن حزام چې د قریشو بل مشر دی، دا هم ورسره ملګری دی. د مدینې منورې پر لار ګوري چې ممکن د هغه طرفه څخه یو څوک راسي او دی معلومات ځینې وکړي چې په مدینه منوره کې څه حال و. نو د مدینې منورې پر لار یو څه مخته ولاړ چې شاید یو څوک را رهي وي. که ګوري اورونه بل دي، دونه اورونه بل وه چې مځکه یې ټوله نیولې وه، ځکه د هرې خیمې و مخته اور بل و.
ده چې ورته وکتل پوه سو چې دا ډېر لوی لښکر دی. نو یې حکیم ابن حزام ته ویل دا څوک دی؟ دا د چا لښکر دی؟ په والله څوک د دې لښکر د جنگ طاقت نه لري. واقعا هم 10,000 نفریز لښکر دی، لوی لښکر دی. ابو سفیان د حکیم ابن حزام سره دغه خبرې کوي. په دغه وخت کې یو بل دریم نفر هم د مکې مکرمې څخه راوتلی دی چې هغه بدیل ابن ورقا د خزاعه د قبیلې مشر او رئیس و. هغه خزاعه چې د بنو بکر قبیلې د قریشو په ملګرتیا 23 نفره وروژلي وه، او هغه جنگ د حدیبیې د صلح د ماتېدو او د مکې مکرمې د فتح سبب وګرځېدی. نو دغه بدیل هم راوتلی دی. دی بیا ولې راوتلی دی؟ ځکه دی پوهېدی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لښکره سره راځي. نو هغه به همیشه په انتظار و او تر مکې مکرمې د باندې به د معلوماتو دپاره راوتی چې آیا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لښکر را رسېدلی دی که یا. نو بدیل ابن ورقا د لښکر د راتګ د معلوماتو دپاره راوتلی دی. ابو سفیان او حکیم ابن حزام راوتلی دي. ګوري چې د مدینې منورې د طرفه یو څوک راسي او دوی د حالاتو معلومات او پوښتنې ځینې وکړي. او عباس ابن عبدالمطلب رضی الله تعالی عنه بیا د لښکره راوتلی دی په یو چا پسې ګرځي چې و ابو سفیان ته یې ورولېږي چې بې له جنګه تسلیم سه. دغه 4 نفره په دغه شپه کې تر مکې مکرمې د باندې راوتلي دي چې هر یو یې جلا جلا مقصد لري. اول بدیل ابن ورقا د ابو سفیان سره مخامخ او یو ځای سو. ابو سفیان پوښتنه ځینې وکړه چې دا څوک دی؟ بدیل ویل نیم خبر. بدیل پوهیږي چې دا د مسلمانانو لښکر دی، مګر ابو سفیان ته منکره سو، غواړي چې قریش نسی پوه او بې خبره پاته وي. نو اوس د دې دپاره چې د ابو سفیان فکر واړوي ویل شاید دا د خزاعه قبیله یعنی زما قبیله وي او ستا سره یې د جنگ اراده وي، ځکه تاسې د دوی نفر ور ووژل. ابو سفیان هوښیار و، ویل یا بدیل خزاعه تر دغه لږ دي، خزاعه دونه لښکر نه لري. بدیل رضی الله تعالی عنه وویل شاید حوازن وي. ابو سفیان ویل یا حوازن هم نه دي، هغه هم دونه لښکر نه لري. دوی په دغه خبرو کې وه چې عباس رضی الله تعالی عنه د دوی خبرې واورېدې. عباس رضی الله تعالی عنه وایي والله زه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر غاتره سپور وم چې د ابو سفیان خبرې مې واورېدې چې ویل ما هیڅ کله دونه اور او دونه لښکر نه دی لیدلی. او بدیل ورته وویل دا خزاعه دي ستا د جنگ دپاره راغلي دي. ابو سفیان ویل خزاعه تر دې لږ دي. عباس رضی الله تعالی عنه وایي ما د ابو سفیان آواز وپېژندی. نو مې ورته وویل یا ابا حنظله. هغه ویل څوک یې؟ ابا الفضل یې؟ ما ویل هو. ویل دا څه خبر دی او دا څوک دی؟ عباس رضی الله تعالی عنه ویل دا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی. ټول عرب یې ستا د جنگ دپاره راوستلي دي، تسلیم سه. که مکې مکرمې ته په زور داخل سو والله دا به د ابد دپاره د قریشو هلاک وي. قریش نیست او نابود کیږي. رښتیا هم ابو سفیان چې دا حال ولیدی پوه سو چې هیڅ مې په وسه نه دي پوره. نو ابو سفیان ویل اوس چاره څه ده؟ ستا په فکر او نظر زه باید څه وکم؟ عباس رضی الله تعالی عنه ورته ویل په والله که د مسلمانانو لاس ته ورغلې سر دې در پرې کوي. نو زما سره پر دغه غاتره سپور سه چې و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته دې ورولم او د هغه څخه ستا دپاره امان وغواړم او مکه بې له جنګ ور تسلیم که. چې مکې مکرمې ته بې له جنګه داخل سي او څوک ونه وژل سي. ابو سفیان چې بیرې اخیستی و ویل اوس زما سر د دوی په کار دی او دوی د جنگ دپاره راغلي دي. که ما وویني وژني مې، زه څنګه در سره ولاړ سم؟ ابو سفیان بیریږي، وایي اوس خو صلح پای ته ورسېده او دا لښکر د جنگ دپاره راغلی دی. که زه هلته ورسم او هر چا ولیدم وژني مې. خو عباس رضی الله تعالی عنه ورته وویل زه امان در کوم، زما سره راځه.
نو یا ابو سفیان د رسول الله صلی الله علیه و وسلم پر غاتره تر شا ورسره سپور کوي او د مسلمانانو د لشکر پر طرف وررهي سوه غواړي چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته ورسي او هغه دوه نفره یعنی بدیل ابن ورقه او حکیم ابن حزام و مکه مکرمه ته ولاړه. اوس عباس رضی الله تعالی عنه او ابو سفیان لشکر ته راورسېده. لکه مخکې چې مو درته ویلي وه د لشکر د پیردارانو او امنیت مشر او قومندان حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه. کم وخت چې عباس رضی الله تعالی عنه او ابو سفیان لشکر ته راورسېده، هر پیردار چې به ولیدي ویل به د رسول الله صلی الله علیه و وسلم اکا او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم پر غاتره پرېږدئ، اجازه ورکړئ، د شاوه نفر ته نه ګوري او نه ورته متوجه کیږي. څو و عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه ته ورورسېده. هغه ویل دا څوک دي او ورته راولاړ سو. کم وخت چې ابو سفیان ولیدی نو یې په لوړ آواز وویل ابو سفیان د الله دشمن، الله لره دې حمد وي چې بې له عهد او امانه یې په لاس راکړې، یعنی اوس صلح نسته او ته په لاس راغلې. نو یې توره پر راپورته کړه، غواړي چې ویې وژني. مګر عباس رضی الله تعالی عنه پر غږ کړه ویل یا عمر دی زما په جوار کې دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ویل دا د کفارو مشر دی، ده لره جوار نسته. حضرت عباس رضی الله تعالی عنه بیا وویل دی زما په جوار کې دی. اوس عمر رضی الله تعالی عنه غواړي چې ویې وژني، مګر عباس رضی الله تعالی عنه جوار ورکړی دی، نه پوهیږي چې څه وکړي. نو د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د خیمې پر طرف په چابکي ورهیسو او زغلی. دلته عباس رضی الله تعالی عنه پوسو که عمر رضی الله تعالی عنه و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته ورغلی او د ابو سفیان د وژلو اجازه ځینې واخیسته نو یې وژني. ځکه ورته وبوایي یا رسول الله ابو سفیان مو ونیوی د وژلو اجازه یې راکوي او که ورغلی شاید اجازه هم ځینې واخلي. عباس رضی الله تعالی عنه وایي ما هم د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د خیمې و طرف ته غاتره ورچابکه کړه. هغه یو پر پښو ورځغلي او بل بیا غاتره پسې ورځغلوي. مګر عمر رضی الله تعالی عنه اول د رسول الله صلی الله علیه و وسلم و خیمې ته ورننوتی او ویل یا رسول الله الله جل جلاله ابو سفیان بلا عهد او ذمه په لاس راکړي. عباس رضی الله تعالی عنه وایي زه هم د غاترې څخه وروغورځېدم او خیمې ته ورننوتم او ما ویل یا رسول الله ما جوار ورکړی دی. عباس رضی الله تعالی عنه وایي ما د رسول الله صلی الله علیه و وسلم تر زنه لاس ورلاندې کوي لکه یو څوک چې وچاته زاری کوي او ورته ومې ویل نن شپه به د ابو سفیان سره بې له ما څخه بل څوک خبرې نه کوي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل یا عباس ابو سفیان ستا خیمې ته در سره بوزه او سهار یې ما ته راوله. عباس رضی الله تعالی عنه وایي ابو سفیان ما را سره بوتی او په سهار کې مې رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته راوستی. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم ولیدی نو یې ورته وویل یا ابا سفیان ایا د دې وخت نه دی راغلی چې شاهدي ادا کې چې لا اله الا الله؟ ابو سفیان ویل څونه حلیم او کریم یې او څونه د صلې رحمي خاوند یې. که چیرې بې له یوه الله څخه نور الهه وای موږ ته به نن فایده را رسولې وای، نو بې له دغه یوه الله څخه نور الهه نسته. رسول الله صلی الله علیه و وسلم ورته وویل آیا د دې وخت نه دی راغلی چې شاهدي ادا کې چې زه رسول الله یم؟ ابو سفیان ویل په دغه باره کې مې تر اوسه په زړه کې یو شی شته، یعنی تر اوسه په دې کې شکمن یم چې ته رسول الله یې. دلته عباس رضی الله تعالی عنه ورته ویل یا ابا سفیان مسلمان سه او د مخه تر دې چې سر دې پریسي شاهدي ادا که چې لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. او په والله که مسلمانان په زور مکې مکرمې ته داخل سوه دا به تر ابده د قریشو ذلت وي
اسلام غالبه او ښکاره سو او ته تر اوسه په شک یې، نو ابو سفیان مسلمان سو مګر په خوله. نو یې وویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. دا خو یې په خوله وویل مګر په زړه کې تصدیق نه و چې په دې به بیا په وروسته کې پوه سو. ابو سفیان و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل یا رسول الله آیا د مکې مکرمې و خلقو ته امان ورکوې؟ دلته بیا عباس رضی الله تعالی عنه مداخله وکړه، ویل یا رسول الله ابو سفیان داسې سړی دی چې فخر یې خوښ دی، داسې یو امتیاز ورکه چې په هغه سره فخر وکړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو، هر څوک چې د ابو سفیان کور ته ننوځي هغه په امان دی. ابو سفیان په دې امتیاز خوشحاله سو مګر وی ویل یا رسول الله زما کور کوچنی دی، دونه نفر نه ځایوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل که څوک مسجد الحرام ته داخل سو هغه په امان دی. ابو سفیان ویل دا هم کفایت نه کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هر څوک چې په خپل کور کې کښیني او دروازه په ځان پسې وتړي هغه هم په امان دی. ابو سفیان ویل هو، دا عام او پراخه امان دی. اوس نو په مکه مکرمه کې لکه بندیز چې ولګېدی، ځکه د دې خبرو معنا دا ده که موږ مسلمانان مکې مکرمې ته داخل سو او هر څوک مو د باندې پر لارو ولیده هغه لره امان نسته. امان چیرې دی؟ د ابو سفیان په کور کې، په مسجد الحرام کې، او هر څوک چې په خپل کور کې کښیني او دروازه په ځان پسې بنده کې هغه په امان دی. مګر هر هغه څوک چې پر لارو او کوڅو ولیدل سي هغه وژل کیږي. ابو سفیان په دې امان خوشحاله سو او غواړي چې ولاړ سي قریش خبر کی. نو مخ پر مکه مکرمه رهي سو. عباس رضی الله تعالی عنه هم ورسره دی، خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و عباس رضی الله تعالی عنه ته ورغږ کړه. هغه بیرته راوګرځېدی او ابو سفیان یوازې رهي سو. دلته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و عباس رضی الله تعالی عنه ته ځینې امرونه او لارښوونې وکړې. بیا نو عباس رضی الله تعالی عنه هم په ابو سفیان پسې رهي سو او هلته نږدې و مکې مکرمې ته چې د دوو غرو په مابین کې و مکې مکرمې ته د ننوتلو لار تېره سوې وه. دلته عباس رضی الله تعالی عنه په ابو سفیان پسې ځان ورورساوه او غږ یې پر وکړ، ویل یا ابا سفیان ودرېږه. ابو سفیان چې په خپل چرت کې ډوب و او حواس یې بایللي وه تر شا یې وکتل او وبېرېدی، ویل غدر کوي یا بني هاشم؟ عباس رضی الله تعالی عنه ویل یا، غواړم چې خبرې در سره وکم. ابو سفیان ویل نږدې و چې زړه مې درېدلی وای ودې بیرولم، خو یو څه په آرامه به دې راته ویلي وای چې صبر وکړه، یو څه درته وایم. داسې یو دم دې غږ را باندې وکړي چې ودرېږ، زه دې وبېرولم. عباس رضی الله تعالی عنه ویل والله ما ګمان نه کاوه چې ستا بیره دې و دې اندازې ته رسېدلې وي چې د غږ بیریږي. ابو سفیان ویل ښه څه وایه؟ عباس رضی الله تعالی عنه ویل نه یم خبر، فقط رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر کړم چې د دغه دوو غرو په مابین کې پر دغه ځای دې ودروم. دوی دالته ودرېده او هلته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لشکر امر کوي چې حرکت وکړي. مګر هو د رسم گذشت پر قسم د ابو سفیان و مخته تیر سی. اوس نو چې د سې شنبې د ورځې سهار دی او د هجرت د اتم کال د روژې د میاشتې 18 ده، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او اسلامي لشکر د وادي فاطمه څخه چې مر الزهران ورته ویل کېده د مکې مکرمې و طرف ته حرکت وکړي. د لشکر اوله ډله چې مقدمه وه د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه په قومنداني، هغه د بني سلیم قبیله ده چې 1000 نفره د آس سپاره او ټوله په اسلحه پټ وه.
دغه ځای ته راورسېده چې عباس رضی الله تعالی عنه او ابو سفیان دواړه په غره کې ناست دي. ابو سفیان دغه قبیله ونه پیژنده. ویل یا عباس دا څوک دي؟ عباس رضی الله تعالی عنه ویل دا بني سلیم دي. ابو سفیان ویل زموږ او د بني سلیم یې سره څه؟ زموږ او د هغو په مابین کې خو هیڅ اختلاف او مشکل نسته. دوی ولې راغلي دي؟ بیا بله قبیله تیره سوه، بیا بله قبیله، خو هره قبیله چې تیریږي ابو سفیان د عباس رضی الله تعالی عنه څخه پوښتنه کوي چې دا څوک دي او هغه یې ورښیي. ابو سفیان د هرې قبیلې سره وایي چې زموږ او د دوی سره څه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم ټوله قبیلې امر کړي وې چې د ابو سفیان پر برابري ورسئ، په لوړ آواز به 3 تکبیره وایاست: الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. دغه قبایلو په لیدلو سره د ابو سفیان زړه نور هم ولوېدی او پوښتنه به یې کول دا څوک دي، دا څوک دي. د عربو ډیرې قبیلې سره یو ځای سوي وې چې هغه قبیلې جهینه، غفار، مزینه، سلیم، تمیم، اسد او قیس څخه عبارت وې. او بیا په آخر کې یوه مجموعه یا د لشکر یوه حصه تیرېده چې دغه مجموعه تر ټوله لشکر منظمه او قوي وه او ټول په اسلحه داسې پټ وه چې بې له سترګو یې بل ځای نه معلومېدی. زرغونه ټولۍ چې دا ټولۍ د مهاجرینو او انصارو څخه جوړه سوې وه او د دې ټولۍ قومندان په خپله رسول الله صلی الله علیه و وسلم و. په دغه ځای کې په خپله رسول الله صلی الله علیه و وسلم د دغه ټولۍ مشرتوب کاوه. ابو سفیان ویل سبحان الله، یا عباس دغه څوک دی؟ عباس رضی الله تعالی عنه ویل تا ونه پیژنده؟ ویل یا والله نی پیژنم، دا څوک دی؟ کم وخت چې ابو سفیان دغه ټولۍ حرکت، انضباط او عسکري قدرت ولیدی چې په نورو ټولو قبایلو کې یې داسې انتظام، قوت او حرکت نه ولیدلی، نو خود په ډیر تعجب سره یې وویل یا عباس دغه څوک دی؟ په والله هیڅوک د دغه ټولۍ مخ ته نسي درېدلی او هیڅوک یې د مقابلې طاقت نه لري. عباس رضی الله تعالی عنه وویل دا رسول الله صلی الله علیه و وسلم دی په مهاجرینو او انصارو کې. ابو سفیان دغه لشکرو په لیدلو سره و عباس رضی الله تعالی عنه ته وویل په والله ستا د وراره پاچهي ډېره لوه سوې ده. عباس رضی الله تعالی عنه وویل یا ابا سفیان دا پاچهي نه ده بلکې نبوت دی. ابو سفیان ویل هو نبوت دی. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم و ابو سفیان ته د تلو اجازه ورکړه. ویل اوس نو مکې مکرمې ته ولاړ شه. د رسول الله صلی الله علیه و وسلم دغه کار څخه مقصد دا و چې ابو سفیان ټول لشکر د اسلحې او جنگي طاقت سره وویني. ځکه ویل که ابو سفیان دغه لشکر ونه ویني، اسلحه او استعداد یې ونه ویني او مکې مکرمې ته ولاړ سي، ممکن خپل رای او نظر ته تغییر ورکړي او بیا د جنگ اراده وکړي. حال دا چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم جنگ او وژنه نه غوښته. دا یې خوښه وه چې مکه مکرمه بې له جنګه تسلیم سي، نو ځکه یې خپلې قواوې په ابو سفیان ولیدې او کم وخت چې ابو سفیان دغه قوي لشکر ولیدی هغه هم پوه سو چې جنگ فایده نه لري، مکه مکرمه بې له هر عذره باید تسلیم کم. ابو سفیان مکې مکرمې ته داخل سو او هلته په لوړ آواز سره نارې کړه یا معشر قریش، دغه محمد صلی الله علیه و وسلم دی، د دونه لشکره سره درته راغلی چې تاسې هیڅ مقاومت نسئ ورسره کولی. د قریشو مشران چې په هیڅ نه دي خبر پر راټول سوه. ویل څه خبر دې راوړی دی؟ ابو سفیان ویل لشکر دی، ټولیانې دي، قبیلې دي، تسلیم سي چې سالم پاته سي. هند بنت عتبه چې د ابو سفیان ښځه وه هغه وبېرېده چې ابو سفیان مکه مکرمه مسلمانانو ته تسلیموي او دا په دې کار نه و راځي چې مکه مکرمه دي مسلمانانو ته تسلیم سي، ځکه دا هغه مسلمانان دي چې په بدر کې د دې ورور، پلار او اکا ور ووژل او اوس مکه ور تسلیم سي.
دا کار یې بالکل نو خوښ او په قهر سوه. ابو سفیان یې تر ژیره یا بریتو ونیوی او پر نورو مشرانو یې نارې کړه مکه مور تسلیموي. خو ابو سفیان وایي یا ور تسلیم یې کړئ والله تاسې ټوله وژني. هند چې ډیره په قهر او غضب کې وه ویل ابو سفیان ووژنئ، دغه احمق چاغ او پنډ وایي تسلیم سي، دی ووژنئ، دا ډیر بد مشر دی، د دې په عوض چې پر جنگ مو دلاوره کې دی مو په تسلیمېدو امر کوي. ابو سفیان ویل هوښیار اوسئ چې د دې په خبرو مغروره نسئ، والله ټوله وژني. ما په خپلو سترګو ولیده بني سلیم، تمیم، خزاعه، فلانی او فلانی قبیلې مې ټوله ولیدې چې رارهي دي. والله کې یوازې انصار او مهاجرین راوسته، هیڅوک د هغو قوت او طاقت نه لري. قریش ویل چاره څه ده؟ ویل تسلیم سي. ویل څنګه تسلیم سو؟ ابو سفیان ویل که څوک د ابو سفیان کور ته ننوته په امان دي. قریش ویل خدای دې خوار که موږ ستا په کور کې ځایېږو چې ستا په کور ننوځو؟ ابو سفیان ویل که څوک مسجد الحرام ته ننوته هغه هم په امان دي. قریش ویل یا ابا سفیان په مسجد کې هم نه ځایېږو. ابو سفیان ویل که چا د خپل کور دروازه په ځان پسې وتړل هغه هم په امان دي. قریش ویل هو دا عامه عفو ده. نو ټوله مخ پر خپلو کورو رهي سوه، خپل اهل او اولادونه سره راټولوي او په کورو ننوځي، دروازې په ځانو پسې تړي. ویل چې څوک مو د باندې او پر لارو ونه لیدل سي ځکه وژل کیږي. اوس نو د مکې مکرمې اهل او اوسیدونکو د تسلیمېدو نیت وکړي، خو د قریشو او مکې مکرمې ځینو بېباکه او مغروره خلقو دا اراده وکړه چې موږ د مسلمانانو سره جنګیږو. نو ځینې اوباش او لچک خلق د عکرمه ابن ابي جهل، صفوان ابن امیه، سهیل ابن عمر، حارث ابن عبید الله، حارث ابن هشام، عبدالله ابن ربیعه او نورو سره یو ځای سوه. ویل که قریش کامیابه سوه خو موږ د دوی سره یو، او که قریش مغلوبه سوه هر څه چې مسلمانانو غوښته هغه به ورسره وکړو. دغه خلق په خندمه کې سره یو ځای سوه، د مسلمانانو سره د جنگ کولو اراده لري. په دغه ډله کې یو سړی د بني بکر د قبیلې و چې حماس ابن قیس نومېدی. نو دغه سړي په خپل کور کې اسلحه سره برابرول او یو ځای کول. ښځې یې ورته وویل دغه اسلحه د څه شي دپاره یو ځای کوې؟ ده ویل د محمد او د هغه د اصحابو د جنگ دپاره. ښځې یې ورته وویل په والله د محمد او د هغه د اصحابو و مخته هیڅوک او هیڅ شی نسي درېدلی. ده ویل والله زما دا امید دی چې زه به د هغو څخه ځینې ستا نوکران کم، یعنی بندیان به ونیسم او زموږ مریان به وي. نو دغه سړی هم په هغه کسانو کې و چې د مسلمانانو د جنگ دپاره د قریشو سره یو ځای سوه. په یاد یې ولرئ د دغه سړي پاته قصه به لږ وروسته درته وکم. نو د دغه قریشو دغه کوچنی لښکر سره راټول سو او په هغه حصه کې دی چې د هغه طرفه څخه خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه راځي. هلته بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مکې مکرمې پر څلورو اطرافو لښکر را رهي کړي، یعنی لښکر یې پر څلورو حصو وویشي چې مکې مکرمې ته د څلورو لارو څخه ور داخل سي. هغه اول تقسیم چې پر 5 حصو و د جنگ دپاره و. که قریشو جنگ کولای لښکر د جنگ دپاره تیار و، مګر اوس و مکې مکرمې ته داخلېده و هغه تقسیم ته ضرورت نه لري. نو یې لښکر و 4 حصو ته وویشي چې د لښکر د هرې حصې مشران او قومندانان دغه نفر و: خالد ابن ولید، زبیر ابن العوام، ابو عبیده عامر ابن الجراح او سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنهم اجمعین. و خو سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه په هغه وخت کې چې د ابو سفیان مخ ته تېرېدی و هغه ته یې ویلي وه چې نن ورځ د قصابۍ ورځ ده، نن ورځ د مکې مکرمې حرمت حلالیږي، یعنی دا چې په مکه مکرمه کې جنگ او وژنه حرام دي، خو نن ورځ
جائز او روا ګرځي. نن ورځ الله جل جلاله قریش ذلیله کړه. دغه خبر ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسېدی. نو عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه او عبد الرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل یا رسول الله موږ بیریږو چې سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه به په قریشو کې قتل او وژنه وکړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل داسې نه ده، بلکې نن ورځ د رحمت او مهربانۍ ورځ ده. نن ورځ داسې ورځ ده چې کعبه شریفه پکښې معظمه کیږي، ځکه د بتانو څخه خالي کېده. په نن ورځ کې الله جل جلاله قریش معززه کوي، ځکه دا د قریشو عزت دی چې و اسلام ته داخل سي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړي چې د سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه څخه دې بیرغ واخیستل سي، د قومندانۍ څخه ایسته کړه سو، مګر د دې دپاره چې په خپله سعد رضی الله تعالی عنه او انصار دغه د ده په ایسته کولو خفه نه سي، نو یې بیرغ وقیس ابن سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه ته ورکړي چې په خپله د سعد رضی الله تعالی عنه زوی و. یعنی د پلار څخه واخیستل سو او زوی ته ورکول سو. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حکمت، پوهی او ښه تصرف و چې د خپلو اصحاب کرامو سره یې څنګه معامله کول. لښکر د څلورو طرفو څخه حرکت وکړي او ورته ویل سوي وه چې د خیف په منطقه کې به د جبل هند سره یو ځای کېږي، چې دغه منطقه و مکې مکرمې ته نږدې وه. او دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولې دغه خیف د مسلمانانو د لښکر د یو ځای کېدو دپاره انتخاب کوي، په دې کې یو حکمت و. ځکه دا هغه ځای دی چې په پخوا کې د قریشو مشران په دغه ځای کې سره راټول سوي وه او پر دې یې عهد او قسم کړی و چې د همیش دپاره به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره جنګیږو، هیڅ وخت به نه تسلیمیږو او نه به صلح ورسره کوو، خامخا به محمد صلی الله علیه و آله وسلم وژنو. د قریشو دغه وعدې او قسمونه په دغه خیف کې وه. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خیف کې د دې دپاره واړول چې قریش هغه خپل عهد او قسمونه په هغه ځای کې مات کړي کوم چې دوی هلته دغه عهد او قسمونه سره کړي وه. نو یې د لښکر څلور سره حصې امر کړی چې ټوله به د خیف سره یو ځای سي. او لښکر ته یو بل امر دا هم و چې مه د چا سره جنګ کوئ او مه څوک وژنئ، بې له هغه کسانو څخه چې جنګ در سره کوي، ولې چې موږ جنګ او وژنه نه غواړو. بې له لسو نفرو څخه دغه لس نفره چې مو هر چیرې پیدا کړه وژنئ یې، که څه هم د کعبې شریفې په پوښو ځړېږي، په هر حال کې دغه لس نفره ووژنئ چې په دغه لسو نفرو کې شپږ یې نر او څلور یې ښځې وې، چې نومونه یې په داسې ډول سره دي: عکرمه ابن ابي جهل، حبار ابن الاسود، عبد الله ابن سعد ابن ابي سرح، مقياس ابن صبابه الليثي، حويرث ابن نقيد، عبد الله ابن هلال، چې دا نر وه. او د نرانو په نومو کې هلته د سیرت په کتابو کې لږ اختلاف سته. او ښځې هند بنت عتبه چې د ابو سفیان ښځه وه، دا هم د اسلام ډیره سخته دشمنه وه. او دا هغه څوک ده چې د احد په ورځ یې د سید الشهدا سیدنا حمزه رضی الله تعالی عنه سره هغه بد او ناوړه وضعیت وکړي. ساره چې د عمرو ابن هشام آزاده سوې مینځه وه. او دا هغه څوک ده چې د حاطب رضی الله تعالی عنه لیک یې و قریشو ته وروړي او ونیول سوه. فرتني او قرینه چې دغه دوې مینځې وې او غزلې به یې ویلې لکه زموږ د وطن مسلیانې، خو په غزلو کې به همیشه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ذم او بد ویل. عکرمه په دې سبب په دغه لسو کسانو کې شامل و چې دی او د پلار د اسلام شدید او سرسخته دشمنان وه. او عبد الله ابن سعد ابن ابي سرح هغه څوک دی چې وحی یې لیکلی او بیا مرتد. د مقیاس ابن صبابه جرم دا و چې دی کافر و
او ورور یې چې قیس ابن صبابه نومېدی مسلمان و. دغه مسلمان قیس د احد په ورځ په هغه بد حال کې چې په مسلمانانو کې ګډوډي پیښه سوه او یو د بل یې نه سره پیژنده د یوه بل مسلمان د طرفه په خطا کې ووژل سو. نو مقیاس ابن صبابه دغه کافر ورور یې مدینې منورې ته ورغلی او ویل زه مسلمان یم. بیا یې د ورور دیت وغوښتی. دیت هم ورکول سو ځکه چې ورور یې چې مسلمان و د بل مسلمان د طرفه په خطا کې وژل سوی و. پس له هغه څخه چې د ورور دیت یې واخیستی بیا هغه د ورور و قاتل ته ورغلی او هغه یې ووژي. دیت یې واخیستی او غدر یې وکړي. بیا مرتد سو او مکې مکرمې ته ولاړی. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل چې دغه مقیاس هم باید ووژل سي که څه هم د کعبې شریفې په پوښو ځړیږي. حبار ابن الاسود هغه څوک دی چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم لور زینب رضی الله تعالی عنها ته د دې د هجرت په ورځ په مخ کې ودرېدی او د اوښه څخه یې لاندې وغورځول او دا پر یوه ډبره ولوېده چې د دغه لوېدلو په سبب یې هغه د نس کوچنی ولوېدی. مقصد دا چې دغه 10 نفرو هر یوه داسې یو خاص جرم درلودی چې د دغه لایق و چې باید ووژل سي. لشکر د دغه اوامرو تر اورېدلو وروسته د مکې مکرمې پر طرف حرکت وکړي. هلته په مکه مکرمه کې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پلار ابو قحافه رضی الله تعالی عنه چې په سترګو هم معذوره و د کوره لرې راوتلی دی او پر یوه غونډۍ د خپلې کوچنۍ لور یا لمسۍ سره ولاړ دی چې حالات وویني. که څه هم ابو قحافه رضی الله تعالی عنه په سترګو معذوره و څه یې نه لیده نو بیا د دغه انجلۍ څخه پوښتنې کولې چې څه شوي وینې. هغې ویل یوه لو سیاهي معلومیږي. ابو قحافه رضی الله تعالی عنه ویل دغه لشکر دی. پس له څه وخته یې ویل اوس څه شوي وینې. انجلۍ ویل هغه سیاهي سره ویشل کیږي. ده ویل ټولۍ ځینې جوړیږي. بیا یې ویل اوس څه شوي وینې. انجلۍ ویل هغه سیاهي زموږ پر طرف را رهي سوه. ابو قحافه رضی الله تعالی عنه ویل اوس نو کور ته درځه باید و کور ته ځان ورسو. مګر څرنګه چې ابو قحافه رضی الله تعالی عنه ډېر سپینږیری او ضعیفه و ږیره یې داسې سپینه وه لکه سپین پنبه او په عین وخت کې په سترګو هم معذوره و نو پر لارې ډېر کرار تلی. کور ته نه ورسېدلی چې لښکر پسې راورسېدی او ابو قحافه رضی الله تعالی عنه یې بندي ونیوی. نو یې اول و ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته وروستی. هغه د اسلام په دین قناعت ورکړي او بیا یې د بیعت دپاره و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته وروستی. ویل یا رسول الله دا زما پلار دی بندي یې نیولی دی او دی غواړي چې مسلمان سي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل و شیخ ته مو تکلیف ورکړی دی که دې ماته ویلي وای زه به ورغلی وای چې بیعت یې راسره کړی وای. تاسې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم دغه رحمت او شفقت ته وګورئ چې د خپلو اصحابو سره یې درلودی. دا د جنګ ورځ ده. دا د مکې مکرمې د فتح کولو ورځ ده. رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي که به ماته ویلي وای زه به ورغلی وای. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل یا رسول الله ته د دې مستحق یې چې دی و تا ته راسي. نو ابو قحافه رضی الله تعالی عنه مسلمان سو او دا د عجایبو څخه ده. ابو قحافه رضی الله تعالی عنه صحابي دی. زوی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه صحابي دی. د ابو بکر رضی الله تعالی عنه زامن او لونې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم اصحاب دي. حتی د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه المسی صحابي دی چې ښکاره مثال یې عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه دی. 4 نسل ټول د رسول الله صلی الله علیه و وسلم اصحاب دي او بې له ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه څخه بل داسې څوک نشته چې 4 نسل دي اصحاب وي. دا چې د یو چا 4 نسله د رسول الله صلی الله علیه و وسلم اصحاب وي دا ابدي شرف او عزت دی.
چې یوازې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په نصیب سوی دي. اوس نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لشکره سره و مکې مکرمې ته داخل سو او سر یې په عجز او تواضع سره کښته ځړولی و، تر داسې اندازې چې د مبارکې ږیرې وریښتان یې د هغه خپل بوده وزن ته رسېده. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تواضع و چې د خپل رب په مقابل کې عجز او تواضع کول. دا داسې وخت او موقع و چې په هغه کې عزت او کرامت، نصرت او کامیابی و، مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغسې ځای کې عجز او تواضع کول. دا و موږ ته درس او لارښوونه ده چې د نصرت او کامیابی په وخت کې رب عز وجل هیر نکو، غرور، لویی او تکبر را څخه ونسي، بلکې تواضع وکړو او د الله جل جلاله شکر ادا کو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مکې مکرمې ته ورهیدي او په لوړ آواز سره سورة الفتح وایي انا فتحنا لك فتحا مبینا، او خلق یې اوري. د لشکر اوله حصه چې وخیف ته ورسېده هغه د زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه ډله وه. منطقه یې تر تسلط لاندې راوسته، خپل افراد او قوه یې شاوخوا نشر کړه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پاره یې خیمه ودرول. بیا نو رسول الله محمد مصطفی سرور کائنات صلی الله علیه وسلم راورسېدی. اوس نو د قریشو هغه کوچنی لشکر چې د څو تنو څخه جوړ سوی و کله دا قدرت لري چې د مسلمانانو په مقابل کې ودرېږي. خو کم وخت چې خالد رضی الله تعالی عنه د خپل لشکره سره و مکې مکرمې ته داخلېدی، دغه د قریشو کوچنی لشکر یې مخته ورته ودرېدی. خالد رضی الله تعالی عنه ورته وویل یا عکرمه، دا د الله جل جلاله رسول دی او الله جل جلاله مکه مکرمه ور فتح کړه، نو تاسې هم ایمان راوړي او مسلمانان سي، دا ستاسې دپاره خیر دی. خو هغو د اسلام څخه انکار وکړي. خالد رضی الله تعالی عنه ورته وویل خپلو کورو ته ننوځئ، بیا هم په امان یاست، موږ کار نه در لرو. هغو د کور ننوتل هم نه کړه قبول. خالد رضی الله تعالی عنه ورته وویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم موږ امر کړي یو چې جنگ ونکو او څوک ونه وژنو، موږ جنگ نه غواړو، د لارې څخه ایسته سئ، پرېږدئ چې موږ تېر سو. دا یې هم ونه منل، ویل والله مکې ته به نسئ راڅخه داخل مګر په توره. خالد رضی الله تعالی عنه ولیده چې لار بنده ده، په مخ کې لشکر ورته ولاړ دی او په خبرو هم نه قانع کېږي، نو یې پر خپل لشکر امر وکړي چې پر درځئ. د مسلمانانو لشکر ورهیسو او کفار په لار کې ولاړ دي، نه ایسته کېږي. نو خود جنگ شروع سو، ډېر شدید جنگ چې د دغه جنگ په نتیجه کې 28 نفره ووژل سوه، چې 24 نفره د قریشو وه او 4 نفره د هذیل د قبیلې وه چې د قریشو ملګري وه. ورونو، د وژل سوو کسانو په شمیر کې اختلاف دی، څوک یې 14 یا 14 نفره بولي، او د مسلمانانو څخه 1 نفر هم ونه وژل سو. مګر بیا هم د خالد رضی الله تعالی عنه په لشکر کې 2 نفره په داسې ډول ووژل سوه چې هغه د لشکره څخه جلا سوي وه او پر بله لار رهي وه، چې هغه 2 نفره کرز ابن جابر الفهري او خنیس ابن خالد ابن ربیعه وه. کم وخت چې کفارو دغه حال ولیدی چې قتل او وژنه په دوی کې شروع ده او د مسلمانانو څخه 1 نفر هم نه دی وژلی، نو ټول وتښتېده. عکرمه ابن ابي جهل او صفوان ابن امیه تر مکې مکرمې د باندې وتښتېده. د مکې مکرمې ښار یې پرېښاوه. خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه په تښتېدلو نفرو پسې نفر ولېږل. خو اول به د هغه حماس ابن قیس قصه درته پوره کم، هغه چې د مسلمانانو د جنگ دپاره یې اسلحه سره یو ځای کول. دغه سړی چې په دغه جنگ کې د مشرکانو سره وو او اوس یې ماته وخوړه، دا هم په تېښته خپل کور ته ولاړی او خپلې ښځې ته یې وویل دروازه وتړه. ښځې یې ورته وویل هغه ستا خبرې څه سوې چې تا ویل په والله زما امید دی چې ځینې مسلمانان به ستا نوکران کم،
حماس د خپلې ښځې جواب په شعر سره ووایه او ویې ویل: انکی لو شهدت یوم الخندمه اذ فر صفوان وفر عكرمه واستقبلنا بسيوف المسلمه يقطعن كل صاعد وجمجمه ضربا فلا يسمع الا غمغمه لهم نهيت خلفنا وهمهمه لم تنطقي في اللوم ادنى كلمه. خندمه د دغه ځای نوم دی چې د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه او د مشرکانو جنگ پکښې وسو. اوس نو دغه حماس د خپلې ښځې په جواب کې وایي: که تا د خندمې ورځ لیدلې وای چې صفوان او عکرمه تښتېده او زموږ په مخه د مسلمانانو داسې تورې راغلې چې بازوګان او سرونه یې پرې کول، داسې وهل یې کول چې بې له غمغمې بل شی نه اورېدل کېدی. غمغمه و هغه آواز ته ویل کیږي چې جنگي قهرمانانو به د جنگ په وخت کې د تورو د وهلو سره کاوه. نو حماس وایي چې دوی داسې وهل کول چې بې له دغه آوازه بل شی نه اورېدل کېدی. موږ ځغستل او زموږ تر شا د دوی راپسې هی او غړمبهاری وو. نو پام کوه چې د ملامتۍ یوه کوچنۍ کلمه هم راته ونه وایه. دا خو د هغه حماس نتیجه وه چې و خپلې ښځې ته ویل چې زما دا ټینګ امید دی چې ځینې مسلمانان به ستا نوکران کم. خیر، مشرکان وتښتېده او خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه په دغه تښتېدلو خلقو پسې نفر ولېږل. علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه هم په دغه تښتېدلو نفرو پسې دی چې د هغې جملې څخه یې 2 نفره تعقیب کړي دي چې یو یې عبدالله ابن ابي ربیعه او بل یې حارث ابن هشام. دغه 2 تښتي او علي رضی الله تعالی عنه تر شا توره په لاس په پسې دی. لطفا فتا واړوه. دغه 2 نفره تښتي او علي رضی الله تعالی عنه تر شا توره په لاس په پسې دی. هغه 2 ځغلي نه پوهېږي چې چیرې ولاړ سي، خو هغو ته هغه نږدې کور د ام هاني رضی الله تعالی عنها کور و. ام هاني رضی الله تعالی عنها هم د ابي طالب لور او د علي رضی الله تعالی عنه خور ده. دغه 2 نفره د ام هاني رضی الله تعالی عنها په کور ننوتل او ویل: یا ام هاني، امان راکه. هغې ویل: امان مې در کړی دی. او دا د کور دروازې ته ور ووته. که ګوري یو سپور فارس په دوی پسې را رهیدی، په زغره او اسلحه کې پټ دی. ام هاني رضی الله تعالی عنها نه وپېژندی چې دغه سپور څوک دی. فارس ته یې وویل: ما دوی ته امان ورکړی دی. علي رضی الله تعالی عنه خول د سره ایسته کړي. ښځې وپېژندی چې ورور مې دی. نو ویل: یا علي، ما و دوی ته امان ورکړی دی. حضرت علي رضی الله تعالی عنه ورته ویل: یا ام هاني، دوی زموږ سره جنگ کاوه. هغې ویل: بیا هم زما په جوار کې دی. علي رضی الله تعالی عنه وویل: والله تر هغو به د دغه کور تر دروازې راڅخه ونوځې تر څو چې د دوی په باره کې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم امر راځي. زه انتظار کوم چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د دوی په باره کې څه اراده ده. دا هغه کسان دي چې د صلح ټوله لارې یې پرېښولې او یوازې د جنگ لارې اختیار او خوښه کړه. نو اوس د دوی په باره کې د ام هاني جوار یا امان قبلیږي که یا؟ ام هاني رضی الله تعالی عنها وویل: زه په خپله و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته ورځم او پوښتنه ځینې کوم. نو یې معلومات وکړئ چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم چیرې دی. ورته وویل سوه چې په خیف کې دی. دا خیف ته پسې ورغله. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و وسلم په خیمه کې و او غسل یې کاوه چې د فتح یا شکر لمونځ ادا کړي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم غسل کوي او حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه و وسلم لور پرده ورته نیولې وه، پټاوه یې. ام هاني رضی الله تعالی عنها اجازه وغوښته، اجازه ورکول سوه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم د پردې د شا څخه خبرې ورسره کولې. ام هاني رضی الله تعالی عنها وویل: یا رسول الله،
و حارث ابن هشام او عبدالله ابن ابي ربيعه می امان ورکړی دی. رؤوف او مهربان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا ام هانی و هر هغه چاته چې تا امان ورکړی دی موږ هم امان ورکړی دی. نو هغه 2 نفره د ام هانی رضی الله تعالی عنها په جوار او امان د مرګ خلاص و. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او اسلام د طرفه و ښځې ته عزت او اکرام دی چې د یوې ښځې په شفاعت 2 نفره د اسلام دشمنان او د کفارو مشران چې صلح یې هم نه قبلول او د مسلمانانو سره یې جنګ کاوه، خو بیا هم د یوې مسلمانې ښځې په امان او جوار د مرګ خلاص وه. دا هغه درجه او عزت دی چې الله جل جلاله په اسلام کې و ښځو ته ورکړی دی. خیر، د مکې مکرمې پر ښار د مسلمانانو پوره تسلط راغلی. هیڅ داسې قوت او طاقت نسته چې د مسلمانانو سره دې وجنګېږي. خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه د هغه خپله لښکره سره وخیف ته ورسېدی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورغږ کړه، ویل یا خالد آیا ما نوی امر کړی چې جنګ مه کوه؟ خالد رضی الله تعالی عنه ویل یا رسول الله والله نه پرېښولو، لار یې نه راکول تر څو چې جنګ ته مجبوره سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ده عذر قبول کړي او کومه ملامتي یې نه ورته وویل. عکرمه ابن ابي جهل او صفوان ابن امیه خو وتښتېده. عبدالله ابن سعد ابن ابي سرح او حبار ابن الاسود چې دا هم د هغه 10 نفرو څخه وه د ننه په مکه مکرمه کې پټ سوه. هند بنت عتبه هم پټه سوه. نو د هغه 10 نفرو څخه ځینې ووژل سوه، ځینې وتښتېده او ځینې پټ سوه. هغه چې پټ سوه د هغو قصه به لږ وروسته درته بیان کړم. کم وخت چې حالات آرام سوه او د مکې مکرمې د فتح ټول کارونه سر ته ورسېده، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مسلمانان سره راټول کړه او د کعبې شریفې و طرف ته رهي سو. مهاجرین او انصار د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر شاوخوا ورسره رهي دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مسلمانان په تکبیر ویلو امر کړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تکبیر وایي او مسلمانان هم د ده علیه الصلاة وسلام سره تکبیرونه وایي. 10,000 نفره د مسلمانانو لشکر د کعبې شریفې و طرف ته وررهي دي. ځینې قریش د خپلو کورو څخه ورته ګوري او د ځینو څخه بیره تللې ده د باندې راوتلي دي، ځکه ویلي ده چې مسلمانانو پر ټوله مکه مکرمه تسلط او سیطره پیدا کړه او خبره د خطر یا جنگ پیښېدو د حالته ووته. حتی د مکې مکرمې ځینو مشرانو ولیده چې نور نو امان دی، راوتلي دي او ناست دي. دغه منظر او حالت ته ګوري چې په دې جمله کې حارث ابن هشام هغه چې ام هانی رضی الله تعالی عنها امان ورکوي هم ناست دی. ابو سفیان او 2 نفره نور هم ناست دي. مسلمانانو ته ګوري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې پر اوښ سپور دی و مسجد الحرام ته ورداخل سو. اول و حجر اسود ته ورغلی، هغه یې مسح کوي او په طواف یې شروع وکړه. البته دغه طواف بېله احرامه په کالو کې و او پر اوښ سپور دی طواف کوي، ځکه غواړي چې خلق یې وویني او په ده صلی الله علیه و آله وسلم پسې اقتدا او متابعت یې وکړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر بیت الله طواف کوي او سورة الفتح په طواف کې تلاوتوي. انا فتحنا لك فتحا مبینا څو تر دغه آیات شریف پورې ورسېدی. محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینهم تر اخره. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره یوه کوچنۍ لکړه ورسره وه. په دغه طواف کې چې به هر وخت د حجر اسود و محاذات یا برابري ته ورسېدی، حجر اسود به په دغه لکړه مسح کوي او بیا به د لکړې سر مچ کوي. پس له طواف څخه د زمزم څاه ته ورغلی، غواړي چې د دغه څاه څخه اوبه وڅښي. نو یې وفرمایل که زه د دې څخه نه بیرېدلی چې خلق به بیا پر دغه اوبو منازعه ورسره کوي،
نو به ما په خپله سلواغه اخیستی وای. یعنی که زما بیره او خوف پر دې نه وای چې سقایه به د بني هاشم د لاسه ووځي، ما به په خپله اوبه راکښلي وای، او دا به سنت ګرځېدلی وای چې هر چا به په خپله اوبه راکښلی، چې په دې صورت کې سقایه د بني هاشم د لاسه وتل. نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم غږ کړه، ویل عباس چیرې دی؟ ځکه عباس رضی الله تعالی عنه د سقایې یعنی وحاجانو ته د اوبو ورکولو او رسولو مسؤله و. نو یا هغه ته وویل یا عباس موږ ته اوبه راوکاږه. عباس رضی الله تعالی عنه د زمزم د څاه څخه د څښلو دپاره اوبه راوکښې. بیا عباس رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم څخه پوښتنه وکړه، ویل یا رسول الله ستا هغه کور ته ځې چې په مکه مکرمه کې دی؟ مقصد یې هغه کور و چې تر هجرت د مخه رسول الله صلی الله علیه و وسلم ژوند پکښې کاوه، د خدیجې رضی الله تعالی عنها کور. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل آیا عقیل موږ ته کور را پرې ایښی دی؟ عقیل د ابو طالب زوی و. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم او بیا د ده علیه الصلاة وسلام لونو هجرت وکړي نو کور خالی پاته سو، څوک نه پکښې اوسېده. څو کاله پر دې حال پاته و. بیا نو عقیل هغه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم کور خرڅ کړي او قیمت یې هم ده واخیستی. نو د رسول الله صلی الله علیه و وسلم مقصد دا و چې کور خرڅ سوی دی او د ده علیه الصلاة وسلام د کورنۍ څخه یو چا خرڅ کړی دی چې هغه عقیل او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د اکا زوی و. نو ویل اوس نسم کولای چې و سړي ته ورسم او ووایم دا زما کور دی. رسول الله صلی الله علیه و وسلم 19 ورځې په مکه مکرمه کې پاته سو او په خیمه کې اوسېدی، ځکه کور یې نه درلودی چې پکښې واوسېږي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم امر وکړي چې قریش دې راووځي او رادې سي. قریش راووتل او د کعبې شریفې سره ورته راټول سوه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم د صفا غونډۍ ته وختي او ډېره عظیمه خطبه یې وویل. د الله جل جلاله حمد، مجد او عظمت یې ووایه. د الله جل جلاله ثنا او صفت یې وکړي. پر خپل ځان یې درود ووایه. بیا یې د اسلام د احکامو په بیانولو شروع وکړه. هغه د جاهلیت عادات او کارونه یې لغوه کړه، لکه شرک، قتل او قتال، د وینو تویول. په دغه ځای کې یې سود او ربا حرام کړه او ویې فرمایل د جاهلیت ټول کارونه زما تر پښو لاندې دي، یعنی عبث او بېهوده کارونه دي او تر دې وروسته نه اعتبار لري او نه چلیږي. اوس اسلام او د هغه احکام د اعتبار وړ او قابل د عمل دي. اسلام او د هغه احکام پر خلقو آمر دي. د جاهلیت ټول عادات او رسومات، رواجونه او کارونه لغوه دي، بې له سدانې، سقایې او رفادې، یعنی د بیت الله الحرام اهتمام او غمخوردني چې و دغه ته سدانه ویل کېده، او د حاجیانو د اوبو او خوړو خدمت چې و دغه ته سقایه او رفاده ویل کېده. دغه کارونه پر خپل ځای پاته دي. د دغه دوو کارو فخر او شرف پر خپل ځای محفوظ او باقی دی، ځکه دغه لوی او مهم کار و. خدمت او سخا پکښې وه. مګر د جاهلیت نور ټول کارونه او په هغو باندې فخر کول رسول الله صلی الله علیه و وسلم لغوه کړه. بیا یې قریشو ته هغه خپله مشهوره جمله وویل. وی فرمایل یا معشر قریش ما ترون انی فاعل بکم، یعنی څه فکر کوئ چې زه به ستاسې سره څه وکم؟ هغو وویل د خیر امید مو دی، مهربانه ورور او مهربانه وراره یې. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل زه و تاسې ته داسې وایم لکه یوسف علیه السلام چې و خپلو ورونو ته وویل لا تثریب علیکم اليوم، پر تاسې نن زما د طرفه هیڅ ملامتي نسته، ورځئ تاسې آزاد یاست، یعنی زما د جزا څخه عفو یاست. نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم و ټول اهل مکې ته عفو وکړه او ټوله یې معاف کړه. ورونو
ستاسې خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو په مقابل کې د قریشو عملونه، جنگونه او آزارونه ټول په یاد دي. مګر نن ورځ رؤوف او رحیم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و ټول اهل مکې ته عام عفو وکړه. اوس چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دلته په مکه مکرمه کې دی، په مکه مکرمه کې پوره امن او امان دی، لشکر موجود دی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دلی دی او د خلقو په مابین کې ګرځي. څوک پوښتنې ځینې کوي، څوک ستړی مسې ورسره کوي، څوک یې د حال او احوال پوښتنه کوي. اسلام پر مکه مکرمه پوره مسلط دی. په دغه وخت کې یوه واقعه پیښه سوه، هغه دا چې یو نفر چې فضاله ابن عمیر اللیثي نومېدی، دې سړي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وژلو اراده وکړه. نو یې د ځان سره یو خنجر پټ کړی دی او غواړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ووهي. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر کعبه شریفه طواف کاوه او فضاله په ډیره آرامي سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و طرف ته وررهیدي. کم وخت چې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورنږدې سو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل فضاله یې؟ د ویل هو یا رسول الله فضاله یم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د ځان سره دې څه خبرې کولې؟ هغه ویل یا رسول الله د الله ذکر مې کاوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وخندل، د ده په نیت خبر و او ویل یا فضاله د الله څخه مغفرت وغواړه. هغه ویل استغفر الله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل مبارک لاس د فضاله پر ځګر کښېښاوه او ویل د الله څخه مغفرت وغواړه. فضاله ویل استغفر الله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل مبارک لاس ځینې راپورته کوي. فضاله وایي د مخه تر دې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لاس را باندې کښېږدي، د مځکې پر مخ مې د هیڅ چا سره دونه عداوت نه درلودی لکه د ده علیه الصلاة وسلام سره. خو لاس یې لا نه و راڅخه پورته کړي چې د الله جل جلاله په ټولو مخلوقاتو کې هیڅ شی تر ده علیه الصلاة وسلام ما ته خوښ او ګران نه و. یعنی په دغه یوه لحظه کې تر ټولو مخلوقاتو او موجوداتو و ما ته ګران او محبوب سو. دا هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د معجزو څخه یوه معجزه ده. اوس نو فضاله د دې ځای څخه رهي سو او خپل کور ته ځي. هلته په لار کې یوه ښځه وه چې فضاله د هغې سره ناوړه تعلقات درلوده او کله کله به د هغې و ملاقات ته ورتلی. هغې ښځې ولیدی او ویل راسه چې مجلس سره وکړو. فضاله د هغې ښځې غوښتنه په بیتو یا اشعارو سره وررد کړه. څرنګه چې هغه بیتونه په عربي دي، زه به یې ترجمه درته رانقل کړم. فضاله وایي دې ما ته وویل راسه چې مجلس او خبرې سره وکړو. ما ویل یا دغه کار الله او اسلام پر ما منع کړی دی. کما محمد صلی الله علیه و آله وسلم او د ده ډله د فتح په ورځ نه وای لیدلي چې بوتان یې ماتول، زه به درغلی وای. مګر د الله دین مې د ورځې په مثل روښانه ولیدی او شرک دونه تاریک دی چې تاریکۍ پټوي، یعنی تر تاریکیو لا تاریک دی. اوس نو ځینې خلق لمنځونه کوي، ځینې طوافونه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ناست دی او اصحاب کرام شاوخوا پر راګرځېدلي دي. داسې معلومیږي لکه د 14 سپوږمۍ چې په شپول یا هاله کې وي. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولاړ سو د خلقو په مابین کې ګرځي. هلته ابو سفیان یو ځای ناست دی، په فکر او چرت کې ډوب دی. فکر وهي چې اوس باید څه وکم؟ مکه مکرمه تسلیم سوه، اوس څنګه کولای سم چې اهل مکه او قریش سره راټول کم او د ځینو عربو څخه کومک وغواړم، بیا یو لښکر جوړ او برابر کم او د مسلمانانو سره جنگ وکم.
په دغه فکر کې غمجن ناست دی، د ځان سره نقشې جوړوي چې څنګه به په دې کار کې کامیابه او موفق سم. په خپل فکر کې ډوب دی چې پر اوږه یې یو لاس کښېښول سو. د چې مخ ور واړاوه او ورته ویې کتل، رسول الله صلی الله علیه و وسلم ورته ولاړ دی. رسول الله صلی الله علیه و وسلم ورته وویل، یا ابا سفیان، هغه وخت به دې نو الله جل جلاله وښویوي، خوار به دې کې، یعنی که ته لښکر سره راټول کې نو به دې الله جل جلاله ذلیله کې. ابو سفیان وایي دلته مې نو اسلام زړه ته داخل سو. څوک دی چې د زړه په حال خبریږي؟ دی علیه الصلاة وسلام څنګه پوه سو چې زه د څه شي په باره کې فکر کوم؟ بیا وروسته عتاب ابن اسید، ابو سفیان او حارث ابن هشام، دغه د قریشو 3 نفره سرداران سره ناست دي او مسلمانانو ته ګوري چې څنګه پر مکه مکرمه غالبه او فاتح سوه. دلته د لمانځه وخت سو. رسول الله صلی الله علیه و وسلم بلال رضی الله تعالی عنه امر کوي چې لوړ کعبې شریفې ته وخیژه او اذان وکړه. بلال رضی الله تعالی عنه وختی او په اذان کولو یې شروع وکړه. عتاب ابن اسید وویل، الله د اسید سره ښه وکړه چې دغه مریی یې نه ولیدی چې سربیره پر کعبه اذان کوي او هغه څه واوري چې دی یې په قهر کاوه. حارث ابن هشام وویل، مګر زه په والله که پوه سم چې دغه دین حق دی متابعت به وکم. ابو سفیان چپه خوله ناست دی، څه نه وایي، ځکه وده ته لږ وخت د مخه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره هغه قصه پیښه سوه چې د ده د زړه حال یې ورته ووایه. خو وروسته یې وویل، زه والله هیڅ نه وایم، که ما یو څه وویل په والله دغه شګه به وده ته هغه حال ووایي. یوه کوچنۍ ډبره یې په لاس کې وه و هغه ته اشاره وکړه، ویل دغه شګه به حال ورته ووایي. پس له لږه وخته رسول الله صلی الله علیه و وسلم دغه د دوی په منطقه کې تېرېدی، نو و دوی ته ور وګرځېدی او ویې فرمایل، زه په هغه شي خبر سوم چې تاسې سره ویل، یا عتاب، الله د اسید سره ښه وکړه چې دغه مریی یې نه ولیدی چې سربیره پر کعبه اذان کوي. او یا حارث، که ته په دغه دین پوه سې چې حق دی متابعت به وکړې. او یا ابا سفیان، که تا یو څه وویل هغه خبره به دغه شګه و ماته وکړي. ابو سفیان وایي دلته مې نو اسلام پوره و زړه ته ننوتی او زما په زړه کې ځای ونیوی. دا مې یقین سو چې محمد صلی الله علیه و وسلم رسول الله دی، ځکه د زړه حال هم نه ځینې پټېږي. عتاب او حارث وویل، موږ شاهدي ادا کوو چې ته رسول الله یې. والله په دغه خبرو هیڅوک نه و خبر او نه څوک زموږ سره و چې موږ ووایو هغه ته خبر کړې یا هغه دغه حال تا ته در ورساوه. وروسته رسول الله صلی الله علیه و وسلم په داسې حال کې چې قریش او نور خلق سره راټول و پر اوښه سپور سو. خلق یې امر کړی چې د کعبې شریفې څخه لرې سي. خلق لرې سوه او ورته ګوري چې اوس رسول الله صلی الله علیه و وسلم څه کوي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم یوازې پر کعبه شریفه طواف کوي او هغه کوچنۍ لکړه یې په لاس کې ده. ورونو، د کعبې شریفې پر شاوخوا 360 بوتان پراته وه چې تر دغه وخته موجود وه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم په لوړ آواز د سورت بني اسرائیل 81 نمبر آیات وایي، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. دغه آیات شریف وایي او د هغه بوتانو څخه ویوه ورته اشاره کوي. د دغه وخت او حال حاضر خلق وایي د مخه تر دې چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم دغه بت لمس کې، یعنی لاس یا لکړه یې ځینې وموښلې، فقط چې په لکړه سره به اشاره ورته وکړه هغه بت به چپه سو. که به یوه بت ته د شا د طرفه اشاره وکړه هغه به د مخ پر طرف ولوېدی، او که به د مخ د طرفه اشاره ورته وکړه بت به پر شا ستونې سخت غزار سو. فقط د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په یوه اشاره
بې له لمسه څخه بوتان چپه کېده. خلق او قریش ورته ګوري چې د دوی الهه یا خدایان دغسې یو په بل پسې چپه کېږي او ماتېږي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم دغه آیات شریف په تکرار سره وایي: جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. او د سورة سبع 49 نمبر آیات شریف ورسره وایي: جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. رسول الله صلی الله علیه و وسلم یوه بت اشاره کوي او هغه لویږي. دا د مشرکانو هغه باطل الهه یا خدایان وه چې په سوو کلو یې عبادت سوی و او اوس یو په بل پسې لویږي او ماتیږي. حاضرین وایي عجبه خدا وه، هر بت چې بغزار سو ټوټه ټوټه به سو، کوچنی کوچنی ډبرې به سو، هیڅ ځای یا هیڅ شی روغ نه پاته کېدی. حتی لو ډبره به لا نه پکښې پاته کېده. ښه مثال یې د اوس ناشکن لوښي یا ګلاسونه دي چې مات سي ریزه ریزه سي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم ټول بوتان مات کړه بې له هبل څخه چې هغه یې اخر ته پرېښاوه. هبل هغه تر ټولو لوی بت معظم د بوتانو او د مشرکانو د الهو رئیس و. دغه هبل ډېر لوی بت و چې لوړ په زنځیرانو تړل سوی و او لاندې بیا پر مځکه په اوسپنه ټینګ او ثابت سوی و چې د ځای څخه یې حرکت نه کاوه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم ورغلی او دغه هبل یې په سترګو کې واهه او ویل یې: قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. دلته نو هبل په ښورېدو سو، په حرکت کې سو لکه زلزله چې پر کیږي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم یې په سترګو کې وهي او آیات شریف وایي: هبل شوري څرنګه چې پر مځکه په اوسپنه ټینګ سوی و په یوه وار نسو غزار، خو په دغه حرکتو کې لکه یو څوک چې یې ښوروي آخر غزار سو او پر مځکه ولوېدی. هبل څرنګه چې ډېر لوی او غټ بت و مات خو سو مګر لوی لوی ډبرې سو، داسې نسو لکه هغه نور چې کوچنی کوچنی ټوټې بسوه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم اصحاب کرام امر کړه چې نور یې هم مات کړي. هغه هم ورولاړ سوه او هبل یې ټوټه ټوټه کړي. دغه بت د هغو خلقو په لاسو مات سو چې یو وخت یې د دغه بت عبادت کاوه. قریش و خپلو الهو ته ګوري چې ټوټه ټوټه سوه، نو یې اسلام وزړو ته داخل سو. ځکه اوس د چا عبادت وکړي؟ الهه خو یې ټوله تباه او برباد سوه. د بوتانو قصه هغه چې د عمرو بن لحی څخه را شروع سوې وه په دغه قسم پای ته ورسېده. هغه اوله ابتدا مې هم درته بیان کړه چې د عمرو بن لحی په واسطه و جزیرة العرب ته بوتان راوړه سوه او دا یې د خیر البشر محمد مصطفی سرور کائنات صلی الله علیه و وسلم پر لاس انتها وه. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم اراده وکړه چې دننه و کعبې شریف ته ورسي. نو یې عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنه ته نفر ورولېږي. د عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنه قصه مو د مخه درته کړې ده چې د عمرو ابن العاص او خالد ابن ولید سره مسلمان سو او د هغو سره یو ځای هجرت وکړي، خو د کعبې شریفې تولا او کلی د هغه د کورنۍ سره وې. نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم و دغه عثمان ته نفر ورولېږي چې یا عثمان د بني شیبه څخه کلی راوړه. بني شیبه د عبدالدار اولاده ده او د دغه عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنه کورنۍ او خاندان دی او د کعبې شریفې کلی د دوی څخه وې. بېله د دوی د اجازې څخه و کعبې شریفې ته څوک نسوای داخلېدلی. نو عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنه ولاړی چې کلی راوړي. څرنګه چې کلی د ده د مور سره وې نو خپلې مور ته ورغلی او کلی یې ځینې وغوښتې. مور یې ورته وویل: یا عثمان، ستا هغه قصه نه ده په یاد چې ستا تر اسلام د مخه ستا او د محمد صلی الله علیه و وسلم په مابین کې پیښه سوه؟ هغه قصه مو مخکې درته بیان کړې ده چې داسې وه: د رسول الله صلی الله علیه و وسلم تر هجرت د مخه
یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه و وسلم د عثمان ابن طلحه څخه وغوښته چې کعبې شریفې ته مې داخل که. څرنګه چې هغه وخت عثمان پر کفر او شرک و، نو ویل والله کعبې ته به نسې راڅخه داخل. رسول الله صلی الله علیه و وسلم بیا ورته وویل یا عثمان کعبې ته مې داخل که. عثمان ویل والله هیڅ کله به نسې داخل. رسول الله صلی الله علیه و وسلم ورته ویل یا عثمان کعبې ته مې داخل که د مخه تر دې چې کلي بیا زما په لاس کې وي او هغه چاته یې ورکم چې زما خوښه وي. یعنی کلي ستا د لاسه وځي او زما لاس ته راځي. عثمان ویل والله که د کعبې کلي ستا په لاس کې سوې هغه وخت نو زما دپاره د مځکې تر مخ د مځکې نس بهتر دی. یعنی هغه وخت نو زما دپاره مرګ تر ژوند ښه دی. خو سبحان الله هغه ورځ دغه د راغله مګر عثمان رضی الله تعالی عنه مسلمان سوی دی او مور یې دغه قصه ور په یاد کړه. ویل که زه کیلي درکم چې محمد صلی الله علیه و وسلم ته ورکوې او هغه درته ویلي وه چې کیلي د ده صلی الله علیه و وسلم ولاس ته ورځي او هغه چاته به یې ورکړي چې د ده خوښه وي. عثمان ویل که څه هم داسې وي دا رسول الله دی او خامخا یې باید د امر اطاعت وسي. کیلي راکه. مور یې کیلي واخیستې او په خپلو اغوستو کالو کې یې پټې کړې. ویل والله نه کیلي درکوم او نه به درکم. دا ستا د پلار او بني عبدالدار شرف دی، هیڅ کله یې نه درکوم. عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنه کوشش کوي چې مور قانعه کړي، وایي کیلي راکه چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته یې وروړم. هلته رسول الله صلی الله علیه و وسلم په انتظار دی او عثمان وځنډېدی ځکه مور یې نه راضي کېږي چې کیلي ورکړي. دلته نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه او عمر فاروق رضی الله تعالی عنه پسې ولېږل چې ورسئ کیلي راوړي. دوی هم د عثمان رضی الله تعالی عنه کور ته پسې ورغله. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په ډېر قوت سره دروازه ووهل او نارې کړه یا عثمان کیلي دې څه کړه؟ رسول الله صلی الله علیه و وسلم په انتظار دی او ته وځنډېدې. د عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنه مور د ډېرې بیرې څخه رېږدېده. کیلي یې د کالو څخه راویسته او عثمان ته یې ورکړه. ویل چې په زور یې اخلي تر هغه دا ښه ده چې په رضا یې درکم. عثمان رضی الله تعالی عنه کیلي واخیسته او رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته یې وروړه. ټول قریش ورته ګوري. د عبدالدار د اولادې شرف او عزت په دغه کیلي کې دی او دغه خپل شرف یې اوس د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په لاس کې کښېښاوه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم پوهیږي چې د عثمان رضی الله تعالی عنه هغه پخوانۍ قصه په یاد ده او هغه قصه په خلقو کې هم مشهوره وه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم د کعبې شریفې دروازه خلاصه کړه. ویلې ده چې مشرکانو دننه په کعبه شریفه کې بوتان رسم کړي دي چې په هغه جمله کې یې د ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام عکسونه هم رسم کړي وه او پر داسې شکل یې رسم کړي وه چې ازلام یې تقسیمول. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل قاتلهم الله فعلوا بشيخنا هذا والله ما استقسم بالازلام قط. الله دې دغه رسم کوونکي ووژني. زموږ د شیخ سره یې داسې عمل کړی دی په والله هغو هیڅکله ازلام یا غشي نه دي تقسیم کړي. او په کعبه شریفه کې د کوترې یوه مجسمه ولیده چې د لرګو څخه جوړه سوې وه. هغه مجسمه یې په خپل لاس سره ماته کړه. نور رسول الله صلی الله علیه و وسلم کعبې شریفې ته نه ورننوتی بلکې ځینې اصحاب کرام یې امر کړه چې کعبې شریفې ته ورننوځي او هغه رسمونه چې په کعبه شریفه کې دي پاک او زائل کړي. هغه پاک کړه سوه. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم کعبې شریفې ته دننه ورغلی. خو بیا هم د ابراهیم علیه السلام د رسم یو څه آثار او علامې پاته وې. رسول الله صلی الله علیه و وسلم په خپله د رسمو هغه پاته علامې په خپل مبارک کالي موښلې چې پوره پاکې سي.
اوس چې دننه کعبه شریفه د بوتانو د رسمو څخه پوره پاکه سوه نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم ورننوتی او دروازه یې په ځان پسې وتړل. په دغه وخت کې دننه په کعبه شریفه کې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره بیل بلال رضی الله تعالی عنه او اسامه رضی الله تعالی عنه څخه بل هیڅوک نه و ورسره. رسول الله صلی الله علیه و وسلم دننه په کعبه شریفه کې په دغه مبارک ځای او مبارک وخت کې 2 رکعات المنځ ادا کړي. د لمانځه د ادا کولو په وخت کې مخ و هغه دیواله ته و چې پر دروازه مخامخ دی او د دیواله څخه 1.5 متر لرې ولاړ و. په هغه وخت کې د کعبې شریفې چت پر 6 عمودو یا پایو ولاړ و، یعنی دننه په کعبه شریفه کې 6 عموده وه. نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم په داسې ځای کې لمونځ ادا کوي چې 1 عمود یې وراسته طرف ته و او 2 عموده یې وچپه طرف ته وه او 3 عموده یې تر شا وه. د لمانځه تر ادا کولو وروسته رسول الله صلی الله علیه و وسلم دننه په کعبه شریفه کې شاوخوا وګرځېدی، تکبیر او تحلیل یې ووایه او بیا یې دروازه خلاصه کړه. قریش ټوله د باندې په انتظار ولاړ دي چې اوس رسول الله صلی الله علیه و وسلم څه کوي او څه به وکړي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم د کعبې شریفې د دروازې پر 2 چارچوبو لاسونه کښېښول او ویې فرمایل: لا اله الا الله وحده لا شریک له صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. یا معشر قریش، الله جل جلاله ستاسې د جاهلیت فخرونه او په پلرو سره ځانونه لوی بلل ایسته کړه. ټول انسانان د آدم علیه السلام څخه دي او آدم علیه السلام د خاورو څخه دی. او بیا یې د سورة الحجرات 14 نمبر آیات تلاوت کی چې الله جل جلاله فرمایي: یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر. یعنی ای خلقو، بېشکه چې موږ تاسې ټوله د یوه سړي او یوې ښځې څخه پیدا کړي یاست چې آدم علیه السلام او حوا رضی الله تعالی عنها ده، او موږ تاسې فرقې او قبیلې ګرځولي یاست د دې دپاره چې یو د بل سره وپېژنئ. بېشکه چې ستاسې څخه په نیز د الله جل جلاله معزز او مکرم هغه څوک دی چې ډېر متقي او د ښو اخلاقو خاوند وي. ورونو، د نن ورځې د ضرورت پر اساس به د دغه آیات شریف لږ تفسیر هم بیان کو. نن ورځ چې یو څوک د یو چا غیبت کوي یا یې بد وایي او د نورو خلقو په عیبو پسې ګرځي او بیانوي یې، د دې ټولو منشأ او اساس کبر او غرور دی. یو انسان چې خپل ځان تر نورو لوړ بولي او نورو ته د حقارت په سترګه ګوري نو دغه کارونه کوي. مګر الله جل جلاله موږ ته دا راوښول چې یوه انسان لره نه ښایي چې په خپل اصل او نسب عزت او لویي مغروره سي او فخر په وکړي، بلکې انسان باید پوه سي چې د انسان دپاره اصلي او اساسي عزت او محترموالی په دې کې دی چې ښه عمل او ښه اخلاق ولري او همیشه د الله جل جلاله څخه وبیریږي. په دغه صفاتو سره یو انسان د الله جل جلاله په دربار کې معزز، محترم او مکرم کېدلی سي. د نسب خو اصلي حقیقت دا دی چې ټول انسانان د آدم او حوا څخه پیدا سوي دي. سیادت او حضرتوالی، صاحبزاده او اخونزاده، عثماني او فاروقي، صدیقي او انصاري، هاشمي او قریشي، شیخي او خاني او نور دغسې د تعریف او ستاینې الفاظ لکه درانی او فلانیزی. د ښه علم او عمل، د ښو اخلاقو او ښې معاملې، د تقوا او پرهیزګارۍ په مقابل کې هیڅ هم نه دي. دغه خانداني صفتونه او ستاینې فقط د دې دپاره دي
چې خلق په وپېژندل سي بې له دغه څخه بل قدر او قیمت نه لري. د انسان اصلي قدر او قیمت په دې کې دی چې متقي او پرهیزګار، عالم او د پوهې خاوند وي. هو هلته داسې کسان شته چې الله جل جلاله په یوه شریفه او معززه کورنۍ کې پیدا کړي وي. دغه یو الهي موهوب شرف دی. د دې مثال داسې دی لکه ځینې کسان چې الله جل جلاله خوبصورته او ښایسته جوړ کړي وي، خو یوازې هغه ښایست د فخر او ناز وړ نه دی، او نه د یوه انسان د کمال دپاره دغه ښایست معیار ایښول کېدلی سي، او نه دغه ښایسته انسان دا حق لري چې د خپل ښایست په سبب دې نورو ته په سپکه سترګه وګوري. هو د دغه نعمت که ښایست دی او که په ښه کورنۍ کې پیدا سوی دی، شکر دې ادا کړي چې الله جل جلاله دغه نعمت وده ته بې له د ده د اختیاره او تصرفه څخه ورکړی دی. خو د شکر یو اساسي شرط دا دی چې په دغه نعمت سره پر نورو فخر او غرور ونه کړي، او دغه نعمت په بد اخلاقیو او بدو خویو سره خراب نه کړي. مقصد دا چې د مجد او شرف، د عزت او فضیلت اصلي معیار نسب نه دی، بلکې تقوا او پاک ژوند دی. او متقي سړی هیڅکله و نورو ته په سپکه سترګه نه ګوري. دا هم د رسول الله صلی الله علیه و وسلم یوه خطبه وه چې په دغه ځای کې وفرمایل. پس له هغه څخه چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د کعبې شریفې څخه راووتی، راغلی په مسجد الحرام کې کښېنستی او د کعبې شریفې کلیه په لاس کې وه. عباس ابن عبدالمطلب رضی الله تعالی عنه ډېر ژر ورغلی او ویل یا رسول الله سقایه او رفاده او د کعبې شریفې کلی دا ټوله شرف ما ته راکه. سقایه او رفاده خو د عباس رضی الله تعالی عنه په لاس کې وه، که اوس د کعبې شریفې کلی هم ورکول سي نو ټوله شرف د ده سو. نو ځکه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم څخه کلی هم وغوښتې. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل عثمان ابن طلحه چیرې دی؟ عثمان رضی الله تعالی عنه حاضر سو. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل یا عثمان دغه دی کلی دی، اليوم یوم بر و وفاء، اليوم یوم بر و وفاء. واخلی د عبدالدار اولادې، د شیبه اولادې او تر ابده یې واخلی. د قیامت تر ورځې دغه کلی ستاسې دي، ستاسې څخه بې څوک وانخلي مګر ظالم. الله جل جلاله تاسې د ده پر بیته امینان کړي یاست. کم شی چې د دغه بیتې څخه و تاسې ته در رسیږي په ښه طریقه سره یې خورئ. نو د کعبې شریفې کلی تر نن ورځې پورې د بني شیبه څخه دي. دوی دي چې د کعبې شریفې دروازه خلاصوي. بې له اجازې څخه د بني شیبه نه پاچا او نه رئیس او نه بل د عزت خاوند و کعبې شریفې ته ننوتلی سي. دغه تولا د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په امر سره د دوی ده، او که چا ځینې واخیسته هغه څوک د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په شاهدي سره ظالم دی. مګر کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم په کعبه شریفه کې لمونځ ادا کړي او بیا راووتی، فورا عبدالله ابن عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه و کعبې شریفې ته ورننوتی او د بلال رضی الله تعالی عنه څخه یې پوښتنه وکړه چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم پر کوم ځای لمونځ ادا کړي. ځکه عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم پر متابعت ډېر حریص و. هر کار چې به رسول الله صلی الله علیه و وسلم کاوه یا به کړی وو، عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه د هغه کار د کولو ډېر کوشش کاوه. نو فورا و کعبې شریفې ته ورننوتی او د بلال رضی الله تعالی عنه څخه یې پوښتنه وکړه چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم پر کوم ځای لمونځ ادا کوي. حضرت بلال رضی الله تعالی عنه هغه ځای وروښاوه. نو عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه پر هغه ځای لمونځ ادا کوي او وایي
دا مې هیر شوه چې د بلال رضی الله تعالی عنه څخه پوښتنه وکم چې 2 رکعات لمونځ یې ادا کړي. ورونو کم وخت چې الله جل جلاله مکه مکرمه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو ته ورفتح کړه و اهل مکې ته حق ورښکاره سو او په حق پوه سوه، نو دا ور معلومه سوه چې و کامیابۍ ته بله لار نسته بېله اسلامه. نو ټولو د مسلمانېدو اراده وکړه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د بیعت دپاره نر او ښځې سره یو ځای سوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د صفا پر غونډۍ کښېنستی او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه تر ده علیه الصلاة والسلام کښته ناست و. د خلقو څخه یې بیعت اخیستی. ټولو خلقو پر دې بیعت ورسره وکړي چې د ده علیه الصلاة والسلام اوامر به اوري او تر کومه ځایه چې یې په وسه پوره وي اطاعت به کوي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره چې به نورانو بیعت کاوه، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به لاس ورکوي. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نورانو د بیعت څخه فارغ سو، نو یې د ښځو څخه په بیعت اخیستلو شروع وکړه او د ښځو څخه بیعت فقط په ژبه یعنی د خولې په خبرو سره اخیستی، ښځو ته یې لاس نور کاوه. امام بخاری د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها څخه روایت کوي چې وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ښځو سره د خولې په خبرو بیعت کاوه او هیڅ کله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لاس د ښځې د لاس څخه نه دی موښتی بې له هغه ښځو چې د علیه الصلاة والسلام ته الله حلالي کړي وي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د صفا پر غونډۍ ناست و او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه تر ده علیه الصلاة والسلام کښته ناست و. د ښځو سره یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امر بیعت کاوه، یعنی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خبرې یې و دوی ته ورسولې. د ښځو په جمله کې هند بنت عتبه د ابو سفیان ښځه هم راغلې وه. دا هغه ښځه ده چې د احد په ورځ یې د سید الشهدا حمزه رضی الله تعالی عنه تر شهادت وروسته د هغه پزه او غوږونه ور پرې کړه او ځیګر یې ورڅیرې کړي او د هغه اینه یې راوکشه. دا هغه هند ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په هغه 10 نفرو کې یاده کړې وه چې ویل که د کعبې په پوښو هم ځړیږي ویې وژنئ. اوس دغه هند د ښځو په مابین کې راغلی ده، مخ یې پټ دی، نه پیژندل کیږي. دا غواړي چې مسلمانه سي او په دغه واسطه امان پیدا کړي. اوس چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ښځو څخه د بیعت په اخیستلو شروع وکړه، نو یې وفرمایل تاسې زما سره بیعت کوئ چې الله جل جلاله لره به هیڅ شی نه شریکوئ. هند ویل یا رسول الله هغه چې نن مات کړه سوه که هغه الهه یا خدایان وای، نن به زموږ سره یو څه کومک کړی وای. بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل او غلا به نه کوئ. هند ویل یا رسول الله ابا سفیان یو بخیل سړی دی، ما د ده د مال څخه یو څه اخیستی دی او نه یم خبره چې هغه ما ته حلال و که حرام. ابو سفیان چې دالته ولاړ و هغه ویل هغه چې پخوا دې اخیستی دی هغه مې در بخښلی دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ته هند بنت عتبه یې؟ دی ویل هو زه هند یم یا نبی الله. پر هغه تیرو سوو عفو راته وکړه، الله دې تا ته عفو وکړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل زنا او فاحش کارونه به نه کوئ. هند ویل آیا حرر؟ محترم ورونو، څرنګه چې فتح پای ته ورسېده، پاته قصه به په راتلونکې 13مه فتح کې واورئ ان شاء الله تعالی. وما توفیقي الا بالله وهو السميع العليم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.